منظور پښتون: پر علي وزیر لګول شوي دروغ تورونه د سیاسي اهدافو لپاره دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون ژر تر ژره د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړي او پر هغه لګول شوي تورونه یې دروغجن بللي دي. نوموړي لیکلي: موږ پوهیږو چې دغه ډول تورونه پر سیاسي خلکو د حربي په توګه استعمالیږي، خو په عدالت او پولیسو د خلکو بې باوري لا نور هم زیاتوي. ریاست له دغه بې باورۍ پرته نور هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. د ګیلمن وزیر د شهادت له امله د اکتوبر 11 قومي عدالت جرګې له بللو سره سم د پاکستان ریاست له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ترڅو دغې جرګې ته صدمه ورسیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. ترې بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.